خپل ختمونه خلق ته مخ کارا کوي خپل سختۍ د روزي چاته مخ کارا کوي چې ما پنارونی ولو دامي ونی ولو غریبي مودایم الله به پیدا کوي خپل ذکر او اذکار چاته مخ کارا کوي خپل تلاوت چاته مخ کارا کوي خپل سخا چاته مخ کارا کوي یو عملم چاته مخ کارا کوي بس یو بهترین میا شاروانه د بهترینا قدم په صحیح سلامت او صحیح طریقې سره او د اخلاص په چوکاټ کې تیر کړه دا یو رمضان هم ساسو د پاره کافی دی دومره بد عمل دی علما یو مثال ور کوي کنه د عمل دی وې د ریاکار سړی د مثال دی لکه د بادشاہ مخې ته چې ولاړی کې خېل بادشاہ ته داسې او درې څلور څوکیداران دې طرف ته ولاړی او درې څلور دې ته بس د حکم تعمیل وکول شي چې څنګه حکم کیږي هغه به عمل کول شي هغه درې کسان خودی بادشاہانو سره با مطلب په هغه زمانه کې وسم شتا دا هغه زمانه کې بخپل یو تخلګیدل او خپل خزه وسم ناس تا وای څوک چې ریا کوي د مثال داسې دی لکه د خپل بادشاہ مخې ته چې د حکم د منلو د پاره ولاړ دی او په دې سترګو باندې د بادشاہ خزي ته ګوري د بادشاہ د خزي دیدن لګې دی د حکم تنخالي او دې ته ولاړ دی چې زه د خپل آقا او د خپل بادشاہ حکم منم او په حقیقت کې چې کم دی بادشاہ په استهزاء کوي دا بادشاہ په استهزاء ده چې ته په ظاهر ما ته ولاړ ازما حکم تا او په حقیقت ازما خزي ته ګوري دا علما فرمای نو په دغه ټیم کې داسې مثال د ریاکار سړیم دی ګوره زکه امام غزالی سے مارکم دا خبره لیکلی ده چې کلمه انسان ریاکاری کوي کنه نو الله تعالی په دغه ټیم کې وایي ملائکو ته انظروا الى عبدي كيف يستهزئ بي وګوره ازما دې بنده ته ما پر څومره استهزاء کوي ملائکو ته وګوره ازما دې بنده ته ما پر څومره استهزاء کوي لګي ما ته دې او دې لپاره عمل کوي چې زه خلکو ته خخکارا شم الله په سخت غوسه کوي نو الله تعالی دې دغه میاش په خیر او عافیت راوري خپل ترغیب او ترهیب او روایت را نقل کړي په کتاب الاخلاص چې الله رب العزت هغه عمل نه قبلي چې د ورید دانه رای د غوخ دانه د غوخ دانه په مقدار باندې یو عمل ستا روزه کې ستا تلاوت کې د روزه کې موږ ډیر ختمونه کوو کنه دا ته ور روزي پوری دا نن موضوع یې مخالف روزه روانه ده د اعمالو د ثوابونو او د نیکو او د جنتونو د غټلو د دې یو دریاب را روان دي خو چې دا زما واستانه مس نشي یو عمل کې د رای د مقدار په دانه په مقدار باندې ریا وا هغه الله تعالی نه قبلې حدیث د طبرانی دی په جهنم کې وادي دی او کند ده ټول جهنم تی د ورځې سل کرته امان غواړي سل زلا دغه نه امان غواړي دا د رسول الله مبارک د امت د ریاکارانو د خلقو لپاره الله تیار کړی ده چا کې ریاکاری صرف یو کند خاص د خلقو لپاره ده ټول جهنم تی سل کرته امان غواړي څومره بد عمل دی دومره ول بد کندم جوړ کړی د الله تعالی چې څومره اعمال دي دا به الله په در کې پیش شي داسې الله به دا چې کوم مخلصانه عمل دي کنه دا به راوالي او د ملائکو ته به چې خضوع دا والی دا واخلي مطلب دا قبول کوي والقوا هذا او دا نور ورزوي ملائکه به خدای پاک دا ټول نیک اعمال دی ولی نه دې کې اخلاص نه دې کې اخلاص نو دې کې ریا وا سرنګي چې د انسان او د حیواناتو د جناتو د لپاره روح دی او دا په روح باندې آباد دی چې روح چې لاړ شي کنه خلک دا زناور وغیرہ داخل خړونو ته ورځي بډډوزي کوي چې روح چې لاړ شي او چې روح پکې څومره په قدر ساتي که انساني روح پکې څومره د ازغي خیال ساتي خو چې روح چې لاړ شي به په کند کې خخي قبر کې خخي د روح څومره لوی اهمیت دی دغه رنګ چې کم عمل کې اخلاص دي کې روح شته او چې کم عمل کې اخلاص نه دي کې روح نشته دا په شان مردار دی غرزوي الله به قیامت ورځ ملائکه ته چې خضوع دا والدان یک عمل چې دا مخلصانه عمل په دې کې اخلاص او د کم ریاکاری او القو دا غرزوي لري د قیامت په سخت ورځ باندې درې علامات دي امام غزالی سمور فرمای راي په خپل احیاء العلوم کې غالبا نقل کړی علي رضی الله عنه بر قول چې درې علامات دي چې واضح کړه نو دا بدامون د سې کوي زر زر بزان به خلاصي سستی بکې او چې کلا دا
خلکو مخ کې ډېر په خسته انداز سره به دا مونځ کوي. دویم دا خلکو په مخ کې به بل دا چې یاره د ده تعریف کولی شي، تعریف نو دا به اعمال ښه کوي. یاره دا سړی ډېر تکړه دی، دا کار کوي، دا به ښه کارونه کوي، خو چې تعریف یې څوک نه کوي به یې نه کوي. دا درې علامات دا چې کوم دی د علي رضی الله عنه مبارک ښودلي دي. امام غزالي صاحب مبارک فرمایي چې د قیامت په ورځ باندې به څلورو نومونو سره دا رابللی شي، څلورو نومونو سره: ای ریاکاره راشه، ای ریاکاره راشه، ای دوکباز راشه، ای نقصان اوچتونکی راشه، ای بدکاره راشه. دا څلور آوازه ورته کېږي: ریاکاره، بدکاره، دوکباز او نقصان اوچتونکی راشه. دی خوا چې حساب کتاب د سره مطلب وکم. دوکباز ځکه دی چې خلک وګوره تاسو ته ګوري مثال چې دا ښه عمل کوي، لګی دی ښه عمل کوي، او خلک تا ته پسخي کړي چې دا څومره د الله بختور بنده دی، یاره دا به کم جنت بوله الله ورکوي، یاره الله بوله څومره خپله رضا ورکوي، او منځ کې ته د ښودنې دپاره لګوي، هېڅ هم نشته. خلکو سره دې دوکه وکړه، خلکو سره دوکه کې، خلکو په تا باندې ډېر ګمان دی چې دا ډېر ښه سړی دی او دا به جنت ته د ټولو نه اول ځي، او منځ کې هېڅ هم نشته. د دې نه لویه دوکه نشته په مخ د ځمکه.